د لوړې په ورځ هغه قاضي چې عبدالله ته د ځان بللې ولسمشري لوړه یا قسم ورکړ د هغه راز افشا شو او عبدالله څومره پیسې ورکړې وې. ملګرو، دغه ورځ د افغانستان څه چې د نړۍ په تاریخ کې داسې ورځ نه وه تکرار شوې چې په یوه ورځ په یوه وخت او په یوه سیمه کې 2 نفرو لوړه وکړه. عبدالله دغه غیور ملت چې د همدې شرم په خاطر د هیواد د نوم او ناموس ساتلو لپاره په میلیونونو شهیدان او سرونه د وطن لپاره قربان کړل، خو دغه شخص د افغانستان دغه تاریخ شرماوه. راځئ چې دغه قاضي څنګه یې راوستی و او څومره پیسې ترې اخیستې دي. دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. ډاکټر عبدالله چې د ټاکنو کمیسیون پایلې ونه منلې او له ولسمشرۍ محمد اشرف غني سره سم یې د ټول شموله حکومت د ولسمشر په حیث د ځان د لوړې مراسم ترسره کړل چې په یادو مراسمو کې هغه ته د هیواد د قاضي القضات پر ځای د ولسي جرګې پخوانی غړی شهزاده شاهد له خوا قسم ورکړل شو. ویل کېږي چې شهزاده شاهد د پیسو په بدل کې ډاکټر عبدالله ته د لوړې د مراسمو پر مهال د وفادارۍ او هیواد سره د مینې قسم ورکړی و. د سترې محکمې یو پخوانی غړی چې اوس له هیواده بهر ژوند کوي او د نوم نه ښودلو په شرط یې صیحون وي پاڼې ته ویلي دی چې ډاکټر عبدالله هغه ته وړاندیز کړی و تیاره به ورته چورټر کړي او دته د لوړې د مراسمو کې د قسم ورکولو په بدل کې به ورته 300,000 امریکایي ډالر ورکړي. خو د سترې محکمې دغه پخوانی غړی د پیسو دغه وړاندیز د قانون د نقضولو له امله نه دی قبول کړی او ترې ډډه کړې ده. یاد کس ویلي دی چې عبدالله پر ده سربیره د سترې محکمې ټولو پخوانیو غړو ته وړاندیز کړی و چې نوموړي ته د لوړې په مراسمو کې قسم ورکړي او دی به په بدل کې په زرګونه ډالر ورکړي. خو په وینا یاد وړاندیز ورسره د سترې محکمې یو پخوانی غړی هم نه و منلی. یاده سرچینه زیاتوي چې ډاکټر عبدالله چې ونه توانېده چې د سترې محکمې کوم غړي ته حاضر کړي چې هغه ته د لوړې د مراسمو پر مهال قسم ورکړي، نو یې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی شهزاده شاهد سره د 18,000 ډالرو وړاندیز وکړ او هغه هم ورسره ومنله. دغه سرچینې دا هم ویلي دي چې ټاکل شوی وه چې فضل احمد مانوي به ډاکټر عبدالله ته قسم ورکوي، خو د ډاکټر عبدالله ټینګار بیا پر دې و چې یاده چاره باید یو پښتون نفوذ لرونکی شخص ترسره کړي ترڅو د پښتنو له نفوذي آپشن څخه ځان ته مشروعیت ورکړي، خو ونه توانېده او اړ شو چې شهزاده شاهد سره خبرې وکړي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.